د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رشید خان ارمان لومړنۍ بریا خپله کړه، خو څنګه په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د کربین پریمیر لیګ یا سی پی ایل سیالۍ د اګست په 19مه نیټه پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې نایټ رایډرز او ګینا امازون وایرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بارباډوس د سینټ ګیټس اینډ نیوس پیټرانټس لوبډلې ته ماتې ورکړه. نوین الحق چې د وارنرز لوبډلې لپاره لوبیږي 2 ویکټې ترلاسه. همداراز رشید خان چې د ټریډنس لپاره لوبیږي 26 نسوځېدلې منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځول چې لوبډله هم بریالی شوه. په لومړۍ لوبه کې ګینا امازون لومړۍ توپوهنه وکړه چې په ټاکلو 12 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې وکړې. شمرون هټایر 3 نسوځېدلې او رایسټر 33 منډې وکړې. د 145 منډو هدف رایډرز لوبډلې په 14.4 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو په راکړ او په 4 ویکټو بریا خپله کړه. دوی له طرفه سونیر نارین 50 او ډیویډ براو 10 منډې ترلاسه کړې. وایرز له طرفه نوین الحق او عمران طاهر 2 لوبغاړي وسوځول. همداراز کیم پاول او رومیو شپروډ هم یو ویکټ واخیسته. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه سینن نایرین ته ورکړل شوه. دویمه لوبه کې بارباډوس لومړۍ توپوهنه وکړه چې په ټاکلو 60 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 153 منډې وکړې او چې په دغه کې رشید خان په 60 توپونو 26 نسوځېدلې منډې ترلاسه کړې. د 154 منډو د هدف په تعقیب د سینټ ګیټس لوبډلې په ټاکلو 60 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې وکړې چې 6 منډو په توپیر یې له وایرز څخه لوبه وبایلله.